او هلکانو بس ناستو ښکار مو پساو کړی دی او عمران جان سره لګیا دی دعوتونه کوي ځکه بی غټ شی پساو کړی دی دی وایي مایع دی ډېر غټ او زه ورته یم هلکه چېرته مګرمچ نه وي اوس پته به لګي چې څه شی دی وګوره چا سره لګیا دی وایي ټایم هم پوره دی ښه دا وګوره دا سپین غونه باڼه خونه ته ښکاري دا یې وایي تار پورې تړلی وایي دا چې کله ډوب شي که نه نو وایي شی به قبضه کې راشي نو ناست ورته غرمه راغلي وو مازدیګر شو کېدای شي ماښام شي ماسخوتن هم شي خو دا ډبې ما ته دغسې وختي راڅه ښکاري او د سیند ته چې وګورې داسې لیول او داسې مزېدار ماشاءالله روان دی که نه خوند کوي خوند ایسي دی داسې زبردسته یخ هوا راولي هلکه ده ته ووایه یو غټ جمبو راوړه یار ډېر زیات تږی یم اورې ورته یو جمبو راوړه مایان خو سر خوړلی نیول کېږي نه نیولی کېږي هلکه مونږ خبره کې منښتو خو زه خیر مونږ هم ځونه لا ورته انتظار کوو چې څه کېږي که نه چې څه وشو او مخې ته رالل نو خیال مو دی چې بیا به درته وښیو خو زه دې سوچ کې یم که دا مایع مونږ ګیر کړو نو مونږ خو نه پتیله راوړي ده نه مونږ سره د پخلي انتظام شته دا به څه کوو هلکه دا به څه کوو دا که پخو به یې څنګه که دغسې به یې خورو لکه د وږي دغسې به ته چکونه وو روان به منډې به وو کم یو لیونی او را روان دی که نه کار نه کس راپټ شو چوټي نه ورکوي نو د تشو په بهانه ته راپټ شو راځي هغه هم په دې راځي وایي غټ دعوت لګېدلی خبر نه دی چې مونږ خپله ټپا ته غوږ دی او بوتل پرې راوغواړه مړه که نه یار تږی مړه دا وګوره مونږ تږي وو او سیند اوبه سړی څکلی هم نه شي ظالمه دې سره به اوس څه کوو ته ورته سات په سات ګوټه مو کې ګولۍ مو ور واچې ټافي کم نایان رالل هلکه دا خو یاران دی رالل ته ودرېږه دا یار دی یار دی څه شو صبر وکړه یو خوا هغه د یوې خوله یې وازه کړې ده ظالمه نو دلته خو د ایسي خوا ده را روان دی را روان دی وایي ته به علاقه فتح کړي دغسې ټیکهداران نه راتښته ښه دا څه وی دا ویله په ګوتو کېږي وعلیکم سلام ما تا به خرچه کړې بوتل به دې راوړم مونږ د تا پته مو ته زمونږ نه غواړي یو ځای کې ناست یې بل ځای کې ناست غوړګې سره یو پروت دی خو غټ جمبو به دې راوړی و یار یو غټ جمبو راوړه غوړګې سره خو یو پروت دی بس دا اوس دې کې د سیند اوبه هم لږې ګډې دي خو زه خیر دا دغه دپاره د دا د بختورتیا دپاره سیند اوبه دي پکې اوس که مړه صحیح ده ګپ لګو سړیه چینجي پسه مطلب دا بوتل کینسل شو اوس به دوی لډو شروع کړي او دا شی او پته لګي نه چې کله کېږي که نه نو که څه ګیر شو بیا به شیر کړو فی الحال دې ګل ته وګوره واه کم ښایسته ګل دی کیکر سره دی